ښاغلي عبدالغني صاحب دوې پوښتنې کولې. دویمه پوښتنه په دې ډول ده، وایي د یتیم اوبه چې د هغه نه وي په کار، که یې بل څوک ولګوي د هغه څه حکم دی؟ یعنې په دغه اوبو خو یې غاړې نه بندېږي که یې چیرې ولګوي. د محترم ورور د عبدالغني د دوهمې پوښتنې په هکله به دومره ووایو: د یتیم اوبه بلا عوضه او بې له مصلحته د یتیم د مال لګول جائز نه دي، اگر که یې ولي اجازه ورکړې وي. قال العلامه قاضي ثناء الله في تفسيره أي المزهري جن نمبر 3 صفحه نمبر 305: ولا تقربوا مال اليتيم فضلا من أن تأكلوه أو تضيعوه بفعله إلا بالتي أي بالفعل التي هي أحسن ما يفعل بماله من حفظه وتثميره وصلاحه. وقال مجاهد: هي التجارة فيه. او دغه ډول دا مسأله فتاوا الهندیه جلد نمبر 8 صفحه نمبر 183 کې هم راخښه ده: وليس لوصي ان يهب مال اليتيم بعوض او بغير عوض. او دغه ډول دا مسأله معارف القرآن کې مولانا مفتی محمد شفیع صاحب هم بیان کړی ده، جلد نمبر 3 صفحه نمبر 478. خو به هر حال مسأله روښانه شوه، د یتیم اوبه بلا عوضه او بېله مصلحته د یتیم د مال لګول جائز نه دي، اگر که یې ولي اجازه ورکړې وي.